نم ذی الحجه یعنی د ذی الحجې د میاشتې 9مه ورځ دا په اسلام کې یو ډېره قدردانه ورځ ده. د اسلام یو عظیم شعار عرفات پر غونډۍ باندې مسلمانان سره جمع کېدل، آه و زاری و فریادونه و ژړاوي الله سبحانه وتعالی د فرشتو په وړاندې په دغه خپلو بندګانو باندې فخر کوي. دا ډېره زیاته فضیلت والا ورځ ده. موږ باید په غفلت باندې نور خپل وخت نه کړو تېر. د هرې موقع نه باید موږ استفاده وکړو. قرآن کې الله فرمایي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الله سبحانه وتعالی قسم اخلي، قسم نیمی په اسمان باندې، قسم نیمی په وعده سوي ورځ باندې، او قسم نیمی په شاهد او مشهود باندې. ما مخکې درته ویل الله سبحانه وتعالی قسم په هغه څه باندې اخلي چې هغه ډېر قدردان او عظمت والا وي. په دې کې علما لیکي شاهد حاضرېدلو والا، مشهود چې چېرته حاضر سوی وي. د شاهد څخه علما او مفسرین لیکي چې د دې څخه بعض وایي یوم الجمعه مراده، او د مشهود څخه یوم عرفه مراد. ځکه دا شپه یا دا ورځ دا ډېره زیاته قدردانه ورځ. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الشاهد یوم الجمعه وان المشهود یوم عرفه. شاهد چې کوم دی دا د یوم الجمعه ورځ ده، د جمعې په ورځ باندې. ما درته ویل په اسلام کې عجیبه خوند دی. یوه ورته مکمل یو کلیوال په یو مسجد کې جماعت کوي، بیا چې کله هفته تیر سي بیا 2 مساجد والا په هفته کې باید سره وویني. بیا د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه د دنیا د کونج کونج څخه مسلمانان راځي، ټول په یوه جامه کې لږ سر د الله حضور ته راځي. دا هم انسان ته یو قسم سبق ورکوي، درس ورکوي چې د قیامت په ورځ د الله په وړاندې جمع کېدل دا څه دومره مشکل کار نه دی. تاسو وګورئ په دنیا کې د دې مثل الله موږ ته راښکاره کړی. نو لهذا علما لیکي چې د مشهود څخه یوم عرفه مراد دی. دغه ورځ ډېر زیات قدردانه ورځ ده. روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ما من یوم اکثر من ان یعتق الله تعالی فيه. د کال په ټولو ورځو کې داسې ورځ نشته لکه دغه د عرفات په ورځ چې الله سبحانه وتعالی په دې کې څونه بندګان د جهنم د اور آزادوي. ما د ټول په روژې په میاشت کې یوه 10 عتق من النار الله سبحانه وتعالی بندګان د جهنم د اور آزادوي، لیکن دومره نه آزادوي لکه په دغه ورځ باندې. ځکه حدیث د عرفې د ورځې څخه علاوه په ټول کال کې الله سبحانه وتعالی دونه بندګان د جهنم د اور نه آزادوي څومره چې د عرفې په ورځ باندې. او روایت کې راځي وانه لا يدنو الله سبحانه وتعالی خپل بندگان ته قریب سي، او الله سبحانه وتعالی د خپل فرشتو مخلوق په وړاندې په د خپل بندگان باندې فخر کوي. فرشتو ته وایي دا کسان ویني د کوم ځای سره راغلي، ما اراد هؤلاء د څه اراده لري. سبحان الله څومره انسانان دي د عرفات په ورځ باندې جمع شوي، څومره فضیلت والا ده. خدا فضیلت د حجان دپاره دی، لیکن غیر حجان هم الله د دې فضیلت څخه نه دي محرومه کړي. غیر حجان که چیرې په دغه ورځ باندې چې نم ده او سبا د لوی اختر ورځ ده په دغه ورځ باندې روژه ونیسي د یوه کال کفاره الله سبحانه وتعالی د ګناه کفاره یې ګرځي، د یوه کال د ګناه کفاره ګرځي. په دې باندې بحث درته کوم. لهذا یوم عرفه عام طور مسلمانان که حجان یا خو نیکبخته خلک دي، او که چیرې غیر حاجان یو هغه په دې ورځ باندې مسجد ته ځي د الله کلام وایي، الله ته وژاړي چې خدای دومره انسانان لاړه ستا بیتې ته، دومره انسانان د دې مبارکې ورځې عرفات غونډۍ ته ځان ورسوي. زه ولې داسې بدبخته یم؟ زما ولې قسمت دومره شاته دی؟ الله څه خواست وکړه چې الله زما نصیب وکړه، ای الله ما ته دغه فضیلت ما ته را حاصل کړه، ما ته را نصیب کړه. الله غفور رحیم ذات دی، الله ډېر کریم او سخي ذات دی، الله یې خامخا درکوي. په دې ورځ باندې عبادت کول، په دې ورځ باندې د خپل وس مطابق صدقه کول، په دې ورځ باندې تکبیرونه ډېر ویل، ځکه دا یو عجیبه ورځ ده. دا د اسلام یو عظیم شعار دی، دا ټول کفر ته یو عظیم سبق دی، دا د مسلمانو په اتحاد او پر اتفاق باندې یو عجیبه ورځ ده. په دې ورځ باندې انسانان باید تکبیرونه وایي، لا اله الا الله، لا اله الا الله کلمه وایي، تهلیل وایي او تکبیر وایي، الله اکبر الله اکبر. دا ډېر مبارک ورځ.